السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې زما په زړه کې د طلاق وسوسې ګرځي، خو په خوله باندې مې تر اوسه خپلې مېرمنې ته څه نه دي ویلي. نو آیا په دې سره زما مېرمن طلاقېږي که نه؟ محترمه وروره، که یو چا په زړه کې د خپلې ښځې د طلاق کولو وسوسې راګرځي او په خپل زړه کې د دې قصد او اراده نه کوي، خو وسوسه یې په زړه کې راګرځي، یعنې چې ما داسې کړي وه، د خپلې ښځې ته مې طلاق ورکړی وی، یا د دې په رقم نور وسوسې د ده په زړه کې راګرځي، نو تر هغه چې د سړي د طلاق لفظ له خولې څخه نه دی ایستلی، خپله ښځه نه ورباندې طلاقېږي. او که چیرې سړي وسوسه په زړه کې راګرځي، نیت یې د زړه د طلاق وي او په خوله باندې نور الفاظ وباسي، بیا هم طلاق واقع کېږي. لکه نیت یې د طلاق دی او خپلې ښځې ته یې ووایي چې ته د ما څخه وځه یا د دې کور څخه وځه، نو په دې سره طلاق واقع کېږي. او که چیرې د خولې څخه لفظ ونه ایستی او تنها په زړه کې وسوسې ګرځېدې، په دې سره طلاق نه واقع کېږي.